سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې هجړاګان ولې او څنګه پیدا کیږي. الله تعالی په قرآن کریم کې واضح فرمایلی دی چې موږ د هر څیز جوړې پیدا کړي دي، یعنی هر هغه څیز چې اگی یا بچي ورکوي، حتی چې د ونو مو هم جوړې پیدا کړي دي. همدغسې الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې د انسان د تخلیق باره کې مخاطب شوی او فرمایلی دی بېشکه چې د ځمکې او اسمان بادشاهت الله تعالی لره دی. هغه چې څه وغواړي پیدا کوي، چاته چې وغواړي لوریانې ورکوي، چاته چې وغواړي زامن ورکوي، او چاته چې وغواړي نو دواړه ورکوي ورته، او څوک بې اولاده ساتي. او په همدې باندې زموږ ایمان هم دی چې د دې هر څه قدرت صرف الله تعالی سره دی. هغه په هیڅ چا باندې ظلم نه کوي. اصل کې دا زموږ مسایل او اعمال دي چې زموږ د مشکلاتو سبب جوړیږي. دوستانو د نن په دې ویډیو کې هم تاسو سره د سړي او ښځې نه علاوه په دریم جنس باندې خبره کوم چې مخنث، خسره، هجړه یا خواجه سره ورته هم ویل کیږي. عام طور باندې دا دریم جنس به تاسو ته په ودونو کې، میلو کې او په لارو کوڅو کې خیر غوښتونکي په نظر راځي او دوی ته ټول خلک په کمه او سپکه سترګه ګوري. خو بیا هم تاسو سره دا معلومات شریکوم چې خواجه سره د فارسي ژبې یو لقب دی چې دغه لقب دوی ته د مغول بادشاهانو ورکړی و. د خواجه مطلب سردار او د سره مطلب محل دی، یعنی د محل د ټولو نه لوی افسر. د مغول په دور حکومت کې د ښځو د عزت او تکریم ساتلو لپاره به د خسراګانو یعنی هجړاګانو خدمات اخیستل کېدل، او د مغول په دور حکومت کې به د دوی ډیر زیات عزت کېدلو. خو د وخت تیریدو سره سره دا خلک تر کوڅو او تر ودونو راورسېدل چې په ودونو کې ګډیږي او په کوڅو کې خیر غواړي او خلک ورته ډیر په سپکه سترګه ګوري. اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې دا دریم جنس یعنی هجړاګان ولې پیدا شوي دي او په دوی کې کوم داسې نقصونه دي چې دا د دریم جنس پیدا کولو باعث جوړ کړي دي. پیدا کیدونکي ماشوم د مذکر یا مؤنث یعنی د هلک یا د جینۍ په ځای مخنث یعنی هجړه ولې پیدا کیږي. د دې ټولو سوالونو جواب تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. خو د دې نه مخکې چې دا ویډیو نوره مخکې بوځو، له تاسو نه یوه هیله لرم که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې معلوماتي او دلچسپې ښایسته ویډیوګانې په وخت در ورسیږي. دوستانو د حیاتیاتي قوانینو مطابق د کوروالي لپاره په ښځه کې ایکس او په سړي کې ایکس واي کروموسومز پیدا کیږي او دا پکې شتون لري. نو همدغسې که د کوروالي په وخت کې د سړي او ښځې ایکس ایکس کروموسوم یوځای شي نو جینۍ پیدا کیږي، او که د سړي واي او د ښځې ایکس کروموسوم یوځای شي نو هلک پیدا کیږي. د حدیث شریف مطابق چې دا عمل نور هم په اسانۍ سره ښودلی دی چې که د کوروالي په دوران کې د سړي اوبه یعنی مني غالبې شوې او زورورې وي نو هلک پیدا کیږي، او که د ښځې غالبې شوې زورورې وي نو جینۍ پیدا کیږي. نو همدغسې که د کوروالي په دوران کې نور څه ګډوډ او مشکلات رامنځته شي نو د هجړه او یا د مخنث پیدا کېدو چانس ډیر وي. قدرمنو دوستانو، دلته دا یوه خبره ډیره ضروري ده چې خسرې یعنی هجړاګان نه یو جدا مخلوق دی او نه یو جدا قوم دی. پیدایشي اعتبار سره څه خلک د مردانه اوصافو او صفتونو نه محرومه وي او څه خلک د زنانو اوصافو نه. نو همدغسې دا مخلوق هم د څه اوصافو نه محرومه دی او دوی هجړاګان پیدا شوي دي. دوستانو که موږ تاسو وګورو نو ځینې خلک معذوره او یا په نورو بیماریانو او مرضونو اخته وي چې هغه بیماریانې او مرضونه پیدایشي هم وي، خو بیا هم هغوی ته څوک دومره په سپکه سترګه نه ګوري. بیا هم موږ له پکار دي چې د هغوی نه عبرت واخلو او په خپل حال باندې شکر وباسو. خو موږ ته پکار دي چې دې خلکو سره سپکه رویه ونه کړو، او نه دا خبره ده چې هجړاګان او خواجه سره صرف په نن سبا زمانه کې پیدا کیږي، بلکې دا د ډېرې مودې نه پیدا کیږي او د ډېرو مودې نه دا سلسله را روانه ده. حضرت علی رضی الله عنه د هجړه د وراثت ورکولو طریقه داسې ښودلې ده چې یو هجړه ته به د هغه وراثت په دې طریقه ورکوي چې د هغه مشابهت چا سره زیات دی. یعنی که په یو هجړه کې د سړي مشابهت زیات وي نو هغه ته په وراثت کې داسې حصه ورکړئ لکه څنګه چې سړي ته ورکوئ، او که د هغه مشابهت د ښځو ته ورته او د ښځو په شانتي و نو د ښځو په لحاظ سره ورته وراثت ورکړئ. د دې نه ثابته شوه چې اسلام هم هجړه ته مکمل حقوق ورکړي دي او د تضحیک یعنی د پسې د خندا یا تحقیر سوال نه پیدا کیږي. افسوس او د بدقسمتۍ مقام دا دی چې زموږ په معاشره کې داسې خلک پیدا کیږي
چې دې خلکو ته ډېر تکلیف رسوي او ډېر یې مجبوروي. زموږ په معاشره کې داسې خلکو ته په دویمه یا دریمه درجه باندې کتل کېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي مفهوم یې داسې دی چې په هغو سړو باندې لعنت دی چې د ښځو مشابهت اختیاروي او په هغو ښځو باندې هم لعنت دی چې د سړو مشابهت اختیاروي او دغه خلک د خپلو کورونو نه وباسئ. د دې حدیث په بنیاد باندې اکثره خلک هجړاګان د خپل کور وباسي. داسې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په قدرتي طور باندې پیدا کېدونکې هجړا ته باید په وراثت کې حق ورکړل شي او هغه ته هغه ټول حقوق ورکړل شي چې یو عام انسان ته ورکول کېږي. په دې حدیث کې دا خبره هم واضحه ده چې کوم ماشومان په پیدایشي طور باندې هجړاګان وي د هغوی د کورونو نه ویستلو هیڅ حکم نه دی شوی، بلکې دا حدیث شریف د هغه خلکو لپاره دی څوک چې په زوره باندې د مخالف جنس په رنګ یې کړه وړه اختیاروي، یعنی سړي د جنکو عادتونه او کړه وړه کوي او جنکۍ د هلکانو په شان، نو دا حدیث شریف د هغوی لپاره دی. نو داسې مور پلار ته هم پکار دی که چا کره داسې ماشوم پیدا شي نو د هغه په باره کې هیڅ قسم کوتاهي ونه کړي او هغه ته د نورو ماشومانو په شانتې یعنی د نورو بچو په شانتې عزت احترام او حفاظت ورکړل شي. ډېره مننه کوم دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. مهرباني وکړئ ضروري درسره لایک کړئ. که غواړئ تاسو ته هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.